بامیان، دایکنډي، پکتیا، غزنی نسبت به سال گذشته بیشتر شده. سال گذشته بالاتر از 250,000 متریک تن سیب در سطح کشور تولید شده که بیشترین میزان تولید در ولایت میدان وردک است. مجموع باغ‌های سیب در افغانستان بیش از 29,000 هکتار است. یاره خب د فروش د پاره دغه معنی خیلی د فروش د پاره د بازار معنی دی کنه د بازار او هغه سپینه معنی بیا نو خوږه ده، شیرینه ده، ښه ده، ښه خوږه ده، خو د بازار نه ده. بازار کې چندان قیمت نه لري. د موږ ژرنده، جامه، چای، بوره مړی ژوندی ټول د دو باغه دی. که منو که باغ شی وکنه خیټه مړه ده، په تن هم پټ یو، مړی ژوندی هم دروند دی. او که دا شی نو هېڅ نشته، په خپله هم وږی په جامه هم لوڅ یم، د هغه خبره مړی هم بیا بده